جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. نن پر یوه ډیره مهمه مسله باندې خبرې کوو. هغه مسله له عرب اماراتو د پخواني ولسمشر اشرف غني فرار یا فرار ته اړ ایستل دي. لا تر اوسه پورې په تیرو 5 کلونو کې دا معما نه وهل سوې چې آیا ولسمشر اشرف غني له افغانستانه د 2021 کال د اګست پر 15 فرار ته اړ ایستل سو او که ده پخپله فرار وکړ. دا سوال لا هم تر اوسه پورې په ډاګیزه او په ټولنیزه یا په دودیزه توګه نه دی حل سوی. له ډیرو سره لا دا پوښتنه پاته ده. ځینې وایي چې امریکایانو فرار ته اړ کړ، ځینې وایي چې یا طالبانو فرار ته اړ کړ، ځینې وایي چې اشرف غني پخپله دا وړتیا نه درلوده چې افغانستان د امریکایانو د شتون پرته سمبال کړی شي، نو ځکه یې فرار وکړ او د افغانستان په پراخ تعداد الوتکې له ځانه سره یوړلې. پر د باندې دا تورونه هماغه وخت ولګول شو چې پیسې هم ډېرې له ځانه سره ایستلې دي، خو دا د هغه وخت موضوع ده، پر دې باندې به نه غږېږو. اوس راځو دې دوم وار فرار ته یا فرار اړ ایستلو ته چې آیا عرب اماراتو ډاکټر صاحب اشرف غني له خپله هیواده وشاړه او که هغه پخپله لاړی او د خسرخیلو هیواد ته یې پناه یوړله. دا ډیره مهمه موضوع ده. هغه معلومات چې ما راغونډ کړي دي په دې تړاو باندې، هغه معلومات چې ما ترلاسه کړي دي، هغه معلومات چې ما د ډاکټر صاحب اشرف غني له نږدې کسانو ترلاسه کړي دي، او هغه معلومات چې ما له هغو منابعو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غني له نږدې څاره هغه بل څه وایي. هغه معلومات دا دي چې عرب اماراتو په ناببره توګه ډاکټر صاحب اشرف غني له اماراتو څخه وتلو ته اړ کړ. دته ورکړل سوي 2 موټران چې یو امریکایي او بل یې جاپاني و، دواړه ترې واخیستل سول او ورته وویل سو چې په دومره ټایم کې به په دومره وخت کې دننه به هغه قیمتي کور خوشي کړي او له هیواده به ووځي چې نور تا ته عرب امارات په خپله خاوره کې ځای نه درکوي. نو هممهاله ډاکټر صاحب اشرف غني چیرته د تګ لاره نه لرله، نو دی اړ سو چې د خپلې خسرګنۍ یا خپلو خسرخیلو هیواد یعنی لبنان ته لاړ شي. دا هغه معلومات دي چې ما ته راکول سوي دي. له لبنان وروسته به بیا دی چې پر هر خوا یې تګ کوه، هغې خوا ته به سفر کوي، خو لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د ډاکټر صاحب اشرف غني اصلي منزل به کم ځای وي. په عمر سپینږیری، عمر خوړلی، دا پخوانی ولسمشر تر ډیرو سختو نیوکو لاندې سي، خو لا تر اوسه پورې هغه اصلي خبرې نه دي رابرسېره سوي چې ولې اشرف غني یا ډاکټر صاحب اشرف غني له عرب اماراتو ایستلو ته اړ سو. دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زه په دې تړاو باندې ډیر څه خو نسم ویلی، خو یوازې دومره تاسو ته ویلی سم چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو ورور درلود او هغه ورور یې له پاکستان سره ډیرې نږدې اړیکې پاللې. هغه ورور یې د پاکستان او د ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ پیغامونه لیږدول. وروستي اطلاعات دا دي چې ډاکټر صاحب اشرف غني د امارتي چارواکو له اجازې پرته له ځینو پاکستانیانو سره لیدلی دي، ځینې لیدکاته یې له پاکستانیانو سره کړي دي، او هغه لیدکاته چې ده له پاکستانیانو سره کړي دي هغه د عرب اماراتو لپاره قابل د قبول او قابل د زغم نه و. نو دا د دوی سرې کرشي وي. ډاکټر صاحب اشرف غني هغه سرې کرشي کراس کړي او عرب اماراتو ورته وویل چې نور به له دې وطنه څخه کډه وکړي. که څه هم لا تر اوسه پورې هغه سرچینې چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته نږدې دي هغوی ماتول چې لا هم ډاکټر صاحب اشرف غني هڅه کوي چې بیرته عرب امارات په خلا کې بیرته عرب اماراتو ته ووایي چې زه دلته اوسېږم او دا موضوع لا فیصله سوې نه ده. ولې دمګړی ډاکټر صاحب اشرف غني له عرب اماراتو څخه وتلی دی. عرب امارات له پاکستان سره ښې اړیکې نه لري. پاکستان له سعودي عربستان سره اړیکې ساتي. د عرب اماراتو او سعودي عربستان ترمنځ رقابتونه موجود دي. تاسو به خبر یاستئ چې پاکستان او سعودي عربستان تر خپل منځ یو دفاعي تړون هم لري او اوس تازه عرب اماراتو او هندوستان یو دفاعي تړون کړی دی. عین په هغه کچه دفاعي تړون په کومه کچه چې سعودي عربستان او پاکستان کړی و، اوس
هند خپل لاس د عرب اماراتو پر تحفظ او پر خوندیتوب باندې ایښی دی. نو دا یوازې یو اړخ دی د موضوع. رویټرز د وایي یا د رویټر د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور کړی و 7500 یا تر 7500 زیات پاکستانی وګړي هم عرب اماراتو وشړل وی ایستل خپلې خاورې څخه. مطلب دا دی عرب امارات په خپله خاوره کې یو هغه څوک نه پرېږدي چې یا ایران ته ډیر نږدې وي او یا پاکستان ته ډیر نږدې وي. او له اوسني تړون وروسته خو د پاکستان مخ لا نور تور سو په عرب اماراتو کې. د دوی د اقتصاد لویه پایه به د عرب اماراتو د مزدورانو پر پیسو باندې څرخېدله. هغه دروازې بندې سوې، داسې بندې سوې لکه طالبانو چې د ډیورنډ کرښې دروازې پر پاکستان باندې کې. نو هغه لاره هم پر دوی باندې بنده ده او ورسره جفت هغه مزدوران چې په لږ قیمت باندې به په اسانۍ و د عرب اماراتو مرکزي ښار دوبۍ یا ځینو نورو ښارونو ته د مزدورۍ دپاره تلل، هغه نور نسي تللی. پر هغوی باندې سخت بندیزونه دي او سخت پابندۍ دي. نو یو علت تر ټولو غټ علت خلک دا بولي چې ډاکټر صاحب اشرف غني له پاکستانیانو سره لیدنې کړي دي. دا چې د کمې کچې لیدنې دي زه نه غواړم پر دې باندې وغږېږم. دا په خپله وخت را برسېره کوي، دا په خپله وخت را وباسي. ولې که د ډاکټر صاحب اشرف غني دپاره بل هر ځای پیدا سي، دومره د عزت ځای د ده دپاره نسي پیدا کېدلی لکه په خپله همدا ځای که د باندې اوسېږي. همدا عرب امارات د ده دپاره د پردې عزت او حیا ځای و او تر عرب امارات ور اخوا ته ډیر د پردې او عزت ځای د ده دپاره افغانستان دی. ولې په لبنان کې به ډاکټر صاحب اشرف غني خدای دې نه کوي بالکل بیا به کېږي، بالکل به بیا برو کېږي او خدای دې نه کوي چې دا سپین ږیري ته لا نور زیان ور واوړي، ځکه د هغه خو سرخیل نه ژمن خلک دي او نه په هغه هیواد کې دومره امنیت او دومره کنټرول شته لکه څومره چې په عرب اماراتو کې موجود. که څه هم ډاکټر صاحب اشرف غني ته نږدې کړی وایي چې د منزل بل ځای دی. زموږ ویره دا ده که هغه راپورونه رښتیا وي چې د له پاکستانیانو سره لیدلي دي، داسې نه وي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني تر لا نور وشویږي او یا په اسلام آباد کې راڅرګند سي او یا د اسلام آباد والو سره یعنی د پاکستانیانو سره راڅرګند سي. دا به بیا د جمهوریت د تیر جمهوری حکومت د هر چارواکي د پزې د پرې کېدو مترادف. نو هغه کسان چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته لاسرسی لري، هغه کسان چې د ډاکټر صاحب اشرف غني سره نږدې دي، هغوی ته خواست دا دی چې ډاکټر صاحب اشرف غني په دې وپوهوي چې د هغو اړیکو او د هغو ملاقاتونو په تړاو باندې کلرنس ورکړي، یعنی سپیناوی ورکړي خپل ولس ته، خپل ملت ته چې د پاکستانیانو سره کړي وي څه علت او د ده ورور خو به خامخا غبرګون شي. نو دا ویډیو صرف معلوماتي ده، دا ویډیو صرف د دې دپاره ده چې موږ خپل ملت ته د معلومات ورسو. دا ویډیو صرف د دې دپاره ده چې خلک خبر سي، تاسو یې پر مخ شریکه کوي، تاسو خلک خبر کوي. زه بیا هم دا وایم د افغانستان د هر وګړي عزت، د هر وګړي پت، د افغانستان هر وګړی د پاکستان پر هغه ستر وګړي، د افغانستان کمزوري وګړي د پاکستان پر هغه ستر وګړي موږ نه ورکو. د افغان وینه هم درنه ده، د افغان عزت دروند دی. خو که ځینو سپکو دا عزت له افغانانو وانخیست، خو که ځینو سپکو د افغانانو دا عزت زیانمن نه کړ، نور به افغانستان سمې خواته ځي. د افغانستان په تړاو باندې ډیر لوی مهم خبرونه دي چې په دا ویډیو کې به نه ځایږي. نورې ویډیوګانې به ورباندې کوو. یو د بهرنیو چارو وزارت د پرمختګونو په تړاو دی، یو د دفاع وزارت د پرمختګونو په تړاو دی، د سفرونو ور اخوا ته پرمختګونه یادوم، پرمختګونه نور هم وي او یو بل داخلي دی. نو خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ژوند میرویس افغان مو تر بلې لنډې ویډیو پر لوی الله سپاري. شاد آباد او بریالي اوسئ. دا ویډیو در سره شریکه کړئ. که مو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او نورو ته یې واستوئ. آباد اوسئ.